قزاقستان به په نږدې راتلونکي کې نوي افغان ډیپلوماتان ومني. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړي دولتي پلاوي د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر مرستیال محترم سیریک ژومنګرین په مشرۍ له راغلي پلاوي سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې دواړو لورو پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي، اوسپنې پټلیو او بنسټیزو پروژو هر اړخیزه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د قزاقستان له بشري مرستو مننه کړې ده او زیاته کړې چې قزاقستان هر وخت له افغانستان سره همکاري او ښې اړیکې پاللې دي او افغانستان هم له خپل لوري د دوستانه اړیکو د ساتلو ډاډ ورکوي. نوموړي زیاته کړې د دې لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې سي، له دوست هیواد قزاقستان څخه غواړو چې په خپل هیواد کې د افغانستان نوي ډیپلوماتان ومني. د ښاغلي ملا عبدالغني برادر په وینا اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره کوټلي ګامونه اخیستي او د لویو بنسټیزو پروژو پر پلانونو په چټکۍ سره کار کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له قزاقستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراخولو او دغه اړیکو پر قوي کولو ټینګار کړی دی. ویلي چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت او مرکزي حکومت په رامنځته کېدو سره د اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو په څیر لویو پروژو پلي کولو کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. ښاغلي برادر ویلي افغانستان ته به هغه هیوادونه لومړیتوب ولري چې د دې پروژې په ترسره کولو کې له افغانستان سره حسن نیت او په دغه برخه کې ښه تجربه ولري. د قزاقستان لومړني مرستیال ویلي دي قزاقستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلي چې د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه په نږدې راتلونکي کې به په قزاقستان کې نوي افغان ډیپلوماتان ومنل شي. ښاغلي ژومنګرین زیاته کړې چې افغانستان ته د دوی د سفر موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د سوداګریزو ستونزو د ژر حل په موخه د ګډ ګروپ رامنځته کول، افغان سوداګرو ته د ویزې اسانتیاوې برابرول، په دواړو هیوادونو کې بانکي څانګو پرانیستل او د افغان ټرانس په څیر بنسټیزو پروژو کې له افغانستان سره ګډ کار او په دغه پروژه کې ګډون کول دي. د ښاغلي ژومنګرین په وینا تیر کال قزاقستان او افغانستان شاوخوا د $1 میلیارډ په ارزښت سوداګري درلوده چې د پخوا په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتېدو به سږکال دغه اندازه تر $3 میلیارډ ورسیږي. د ناستې په پای کې دواړو لوري هیلې څرګنده کړې چې دغه ډول ناستې دي دوامداره او د دواړو هیوادونو د مشترکو ګټو لپاره دي پکې مثبت پرمختګونه رامنځته شي.